زما قدرمنو مسلمانانو، الله تعالی دې نه کوي که انسان دغسې بې توشي قبر ته لاړ سي نو داسې مسکین به وي، داسې غریب به وي چې دغه پر حالت باندې به ژړا پکار وي. که په دنیا کې هر څونه لوی بادشاه یې، لوی وزیر یې، لوی مالدار یې، لوی سړی، قبر زندگی له پامه مه وباسه. حکیم الامت مجدد الملت علامه سره به څوک نا اشنا یې، لوی عالم تیر سوی دی، د 2000 نه زیات تصانیف یې لیکلي دي. کتاب صاحب د کشف د کرامت. یو ځل دا و حکیم الامت لاهور ته د خپلو غاښو د تداوی لپاره د دوا او د علاج لپاره راغلی. په لاهور کې په کومه ورځ چې د ده رخصتي د ځي برته کور ته، خپل کلي او دیار وطن ته ځي، د دې څه یوه ورځ مخکې د دې لپاره انتخاب کړه چې د لاهور په قبرستانو باندې وګرځېږي، هغه زیارت وکړي. په دې قبرو کې وګرځېدي. لاهور خورا مشهور تاریخ لري، خورا مشهور ځای تیر سوی دی. په دې قبرستانو کې وګرځېدي، دا قبر دا په دې سفر کې ورسره وصل مرحوم هم ورسره دی. یو سړی دی، د هغه وصل صاحب نوم دی، وصل بګرامي، دا ورسره دی. وګرځېدي په آخر کې دی وصل ته ویل یو قبر ته ورغی. هغه قبر په دې لاهور کې د حضرت داتا گنج بخش رحمه الله دی، ډېر زیات ودرېدی. وصل صاحب ته ویل صاحبه زه چې څونه وګرځېدم، دغه یو سړی چې دی هغه د الله دوست او لوی ولی تیر سوی دی. ما ولیدي چې په رښتیا په مخ کې او په حضور کې په صف بسته ولاړې وي، او ما ولیدي چې په ډېر اعلی زندګي کې د دغه سړي ژوند دی. وایي دې قبر ته ډېر زیات ودرېدی او پاته په دې درو کې ما ډېر بادشاهان ولیدل چې د ډېر سخت فقر او د مسکنات او د تنګلاسۍ او د محتاجۍ سره مخامخ وو، چې د هغه پر حال باندې ژړا ماته اوس راځي. او په دې قبرو کې ما ډېر داسې خلک ولیدل چې په ژوند کې شکایت له دې نه و چې زموږ شخص نشته، په ژوند کې شکایت له سختۍ نه و چې مریض یم، په ژوند کې شکایت له دې نه و چې پلان، لیکن لون الله تعالی د هغه زندګۍ د هغه سختۍ بدله الله پاک ورکړی و.